محمد سعید ډېر ښه ملګری دی او هغه نظم لیکلی دی ملایي پیروي ته کې ریکارډ نو دغه نظم عبدالوهاب صاحب او امیر ملګری راغلی د پنځپیر نه مونږ ډېره زیاته مننه کوو د اناب ډېره زیاته مننه کوم زه د دومره ډېرې مینې قابل نیم دا دی چې څومره مینه کوي یو جهان مننه د ټولو کتونکو او نظم هم ملایي پیروي د ملایي پیروي دا ګاډي ماشومان ګرځوي په کوټارو کوڅو کې مونږ ټول خلک یې وینو خو محمد سعید داسې تصویر کړی دی او داسې دغه کړی دی چې بنده ورته راډکېږي وم ریکارډینګ هم کوم هله توجه هم راکړه چې د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله لارو کوڅو کې بنده څه چې ماشي هم نه ښکارېد د دیوالونو سور هم کپری نه پټوله مرغو د ونو د شنو پاڼو د یخ سوري لاندې وازې وزرې ساه نیولې ژبې بار رایستې دې کې ناڅاپه د کوڅې په هغه بره سر کې یو کټوري بچي اواز پورته که یخ پیروي عمر یې دغه تقریبا 9 کاله به و خو په اواز کې پوخوالی د صدو ښکارېده د کوڅې ټوله خاموشي ټیټر بیټر کړله مخکای پایه یې د نالۍ ناړولې نه شوه دواړه چاچای به یې د انډل د پاسه کېښودلي د ګاډي شا باندې به یې زور د خپل وجود واچوو دواړه د پیو اننګوټي به یې سره انار شو څه په وسونو به یې ګاډی د نالۍ واړوو زر به ترې خپله بېوسي او ستړیا هېره شوله د ګاډي سر به یې په زوره زوره ووهلو د وړو شونډو په وښکوټي کې به یې زر زر وویې ملایي یخ پیروي والی راشئ یخ پیروي په خپو یې هېڅ نه و خو بیا هم تلي نه سوځېده په سر سرتورو خو د نوره تښتېدل نه ورتلل په ګرړه ګرړه یې په خوشي کوڅه ګاډی رغړو سم په نوړی پسې کلهم انسانیت روانو دې کې ناڅاپه د یو کور دروازه لرې شوله یو بېهوده په تش پرتوګ کې بار راووتلو سترګې مګلې او د خولې نه یې بکواس دوړېده خپل زګین لاس یې د 2-3 فوټه ظالمه هده د ماشوم مخ له د خپل وس په اندازه راخلاص کړ اوب د کلهم ایشیا د هر مزدور په بشره د جبریت د ظلمیت بله تغمه ودرېده هغه وړوکی و خو چل د جړېدو نه ورتلو یوه چاچا یې په انډل په بل یې مخ مګلو څه په سکیندو یې ګاډي له دیکه ورکوله هغه چې کله د ملایي ګاډی لاسته کړلو هغه غرمه ډوډۍ بیا چا هم خوړلې نه وه په دې غرمه او دې خاموشه بوږنونکې لار کې چې پکې میندې خپل نازبین بچي نه پرېږدي ور وطبن کې ټول د سیل مې یخ پکې تسملی پال او پالنه یې د اوړي او د ژمي کوي آیا ګلې وړوکې نه دی چې دا زهر ګوټي په سر تور خپې ابلې خپې پردي شکرین خرڅوي ګلې هم لوی نه وړوکې و د دی په شانې خو د هغه د تندي کرښو کې سپینوالی نه و د هغه مور له داسې ډېرو غرمو زړه سوی و د هغې زړه اوس د غرمې اندېښنه نه کوله هغې به وی ګلې خرکار او ټک بوتللی نه شي هغې به وی ګلې د نوره تښتېدلی نه شي هغې به وی چې ګلې خوشه ګرځېدلی نه شي ما د کوټې بره جالی کې دا هر څه لیدله د ګلي هر اواز مېړه کې وار په وار ښخېده غلی مې ور لرې که لارې ته په ده ووتم هغه وړو پاپو له زور ورکه په بیړه بیړه هغه ویلې جوړې بیا د چا نه خوب وتښتېد ما وی بچې ودرېږه ما له ملایي راکړه د هغه سترګو کې د ډېرې خوشحالۍ د وجې د رڼاګانو سمندر موجونه ووهل ما وی بچې ملایي اخلمه خو شرط په دا وي په دې اوږدو کوڅو کې شابه زلزلې راوله دا د پکو لاندې بچي د خوبه ولړزوه دې کارخانو بیلډینګونو ته بمونه کېده دې سکولونو او کالجونو ته تیلې ورته کړه دا چې د برېتو نه یې هر ساعت وینې ساسي ته هم د دی مخ له څپېړه د احساس ورکړه بیا یو ځل له ګاډي سر په زور وه د وړو شونډو په وښکوټي کې زر زر وي ملایي یخ پیروي والی راشي مننه دې مهرباني ډېره مننه